د نظر بد د پاره خو به تاسو بلا شی علاجونه لیدلي راځئ چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زبردست او آسان علاج خیمه چې د هغې سره به د سیکنډونو په حساب باندې نظر بد ختمیږي انشاءالله د الله تعالی په حکم باندې آسان علاج دی. یو صحابي دی ابو امامه رضی الله تعالی عنه هغه ښودلی دی او رسول الله مبارک د عمل کړی دی. د والد صاحب لمبېده یو بل صحابي تېرېده د والد صاحب ته چې وکتله نو واقعا ډېره اوږده ده خو مختصرا د والد صاحب په باره کې الفاظ استعمال کړه لکه څنګه چې زموږ دا پښتانه استعمالوي وایي د بلا بچیه داسې عجیبه او داسې قسمه قسمه الفاظ دا پښتانه استعمالوي د خلکو د ځای ته د رسېدلو دپاره چې ښې برابر کړي نو بیت قلار شي. کله چاله خپه ماته کړي چاله غاړې غر کړي او چاله کور تباه او برباد کړي چاله کاروبار تباه او برباد کړي. دا زموږ د پښتنو حال دی. نو دغه صحابي د خولې نه یو داسې لفظ ووتو او د نظر لګېده هغه باندې نظر پرېوتو دی رسول الله مبارک له فورا د خپل پلار راوړو چې رسول الله مبارک ولیدو وایي چې د باندې ستاسو د چا ګمان راځي چې د چا نظر لګېدلی دی نو تاسو هغه کس راولئ. نو ابو امامه رضی الله تعالی عنه دی وفرمایل چې جی دا خو عامر تېرېده او ده زما پلار ته کتلی و. عامر یې راوغوستو رسول الله مبارک ورته غوسم شو او ورته یې وفرمایل چې تاسو ولې خپل رور وجنئ داسې الفاظ ولې نه استعمالوئ بارک الله چې ستاسو د دې الفاظو د وجې د هغه رور ژوند بچ شي ستاسو نظر لګېږي. نو بیا رسول الله مبارک د هغې دپاره یو طریقه وښودله اوبې راوغوستې په هغه اوبو باندې عامره چارهدامو کو یعنې مخ لاس یې پرې ووینځله او بیا د هغې نه وروستو یې استنجا ورباندې وکړله. بیا هغه اوبه رسول الله مبارک په دې صحابي باندې د پاسه واچولې په حضرت سهل رضی الله تعالی باندې چې څنګه یې پې اوبه واچولې فورا راپاڅېدو. صحابه فرمایي وایي چې موږ ویل چې گویا په ده باندې ډول څه چل نه دی شوی. نو دا د نبوي نسخه د نظر بد د ماتېدلو دپاره چې نظر بد په دې باندې هر څومره تیز وي چې تاسو ته کس معلوم وي فورا به انشاءالله ماتېږي. که بیا کس نه معلوم نو آخرني 2 صورتونه دي. هغه 2 صورتونه چې تا ته څنګه پته ولګېده ستا بچې ستا پلار ستا رور ستا خورکۍ ستا بیبي ته د خپله نظر بد ووهلې دغه 2 صورتونو له زور ورکه انشاءالله د دغې د برکته به خدای پاکه ستا نظر بد مات کی ختم بشي ته به صحت یاب شي انشاءالله. ښه نظر د هر چا لګېږي نو د نظر د لګېدلو نه د ځان د بچ کولو دپاره ښایسته الفاظ استعمالول پکار دي. یو ښه شی دې ولیدو یو ښه لفظ پې استعمال کړه الحمدلله سبحان الله ماشاءالله بارک الله داسې قسمه الفاظ استعمال کړه انشاءالله ستا نظر به بیا نه لګي.